ټول روان دي، څلور سرکه ټول روان ټول باندې کار او ټول باندې کار. د سیمې خلک څومره خوشحاله دي؟ دوی ته خو به تاوانونه رسېدلي نه خلکو ته. نه سیمې خلک خو چې چا کورونه وغه موقعیت ته ووتل چې چا هغه پیسې واخیستې نو خلک خوشحاله دي. ولې نو خلک د سیال ته راځي دلته ګوري هر ځای نه. موږ نیوکه هم لرو چې د ښار د هغې خوا نه د چمن نه را شروع تر چرخاوه پورې سړک ته دوی ډېره زیاته بلندي ورکړې ده او کورونه د دې نه 3.5 متره ټیټ پاتې شول. د اور ګل کولو لپاره د ټانک د حفاظت لپاره موږ وو دا د دوی دي چې دا ضد حریق دي. بل د دفاعي سیستم عملته څنګه ورته جوړ کړی د خدای نه کرده که چېرته کوم اور لګېدنه کېږي هر څه کېږي د دفاعي سیستم تیار ده. دا غبرګونونه چې دي خلک یې وایي خو خلک خو نو زه خو چې ملګرو سره کله وخت د خلکو سره ګورو ډېر خوښ دي. دا سره وطن په ابادۍ جز دا چې افغان نه یو خوښ باندې نور چې په افغان یې هغه به حتما دی وطن په ابادۍ باندې خوښ. روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکو ویلو مارکلای کوم خوشاله مشه زه تواب مزای یو ځل بیا د راپور په وړاندې کولو سره تاسو په درانه خدمت یم. قدرمنو دوستانو لنیکه مرغه د بیا رغونې چارې روانې دي په هیواد کې خصوصا دا د اوس نو نوی کال رانږدې ده او ژمی په ختمېدو ده. کابل ښاروالي د کابل ښار د بیا رغونې په برخه کې همدا اوس مهال د ولایتي ساحه سي د بنسار طرف ته موقعیت لري. هغه سړک باندې کار کوي چې تیر حکومت کې کارونه پاتې ول نیمایي پاتې ول اوس عملا چارې شروع کړي دي چې دا له چمن حضورونه دا شروع کېږي او تر چرخاو د لوګره پورې دا دوام پیدا کړي چې سرور سړک یې ډېر جګه کوالټي او داسې سړک به جوړېږي چې ساری به د افغانستان په یو ولایت کې د داسې سړک نه وي. ډېر برداره ده سړی په ستړی کېږي د سړک له یو خوا نه بله خوا ته تېر سي. نو زه هم په خپل وار سره راغلی نن مې دغه د بیا رغونې چارې ولیدلې ومې لیدل چې دا بلدوزرونه اسکواټورونه دلته عملا کار کوي. ډېر خوشحاله سوم معلومه چې تاسې لیدونکو ته دغه موضوع شریکه کړم دغه زیری تاسې هم سره وګورئ او هغه هېوادوالو نه هم ډېره مننه کوو چې زموږ روان افغان ګروپ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې ډېر په خوند او مینه سره ګوري زموږ خپرونې سبسکرایبي لایکي او خپلو هېوادوالو سره شریکي. نور به تاسې ډېر وخت نه نیسم ولاړ به سو
ما سره اوسئ. یا استاد عبداللطیف دلته چیرې کې څه دغه ولایتي ساحه کې ولاړ یې؟ او په لاره باندې روان وم، کورونه خو مو بره دي، بس دا موټر مو وکتل خوشحاله سو، اختر وو نو په اصطلاح یعنې دې ولایتي ساحه کې داسې تر اوسه پورې داسې د بیا رغونې چارې تا لیدلې نه وې نو؟ لیدلې خو مو مخکې بلې، خو لیکن اوس ته ډېر خوښ یو. دا ښاروالي خو تقریبا له مخکې نه د کارونه کړي وو په تېر حکومت نه، خو لیکن په دې حکومت کې موږ وپېژندل ښاروالي یعنې څه، یعنې عملاً دوی خپل قوت وښود خلکو ته. واقعا چې د نظام هغه قوت او هغه موټو بازو دا کارکنان دي، دا د انجینران دي، دغه کاریګر دي، دا ډریوران دي، په عملي شکل باندې موږ ولیدل چې دا خلک یعنې واقعا داسې په هغه نشي کولی چې څوک مخالفت وکړي. یعنې جګه ماشینري دلته روانه ده، هر څه اټس ویري ګډ. نو دا راته وایي د خلکو دا غبرګونونه چې دي خلک یې وایي؟ خو خلک خو نو زه خو چې ملګرو سره کله وخت د خلکو سره ګورو راګورو ډېر خوښ دي. دا سرک په آبادۍ جز دا چې افغان نه یو خوښ باندې، نور چې په افغان یې هغه به حتما د وطن په آبادۍ باندې خوښ. دا به څه رقم سرک جوړېږي؟ دغه تاسې ته دغه انجینرانو دغه تصور او دا هغه یې څه رقم ویلی ده، دغه د سرک تشریحات یې څه رقم کړي؟ نو د کابل د ښار د سرکونو بالخصوص هغه سرکونه چې اوس په امارت اسلامي کې جوړ شوي دي، د هغه سرکونو د هر یو مخ هغه منظرې لري، هغه د لیدلو دي، د ستایلو دي. دلته دا رقم خبره کړې ده انشاءالله چې یو خو ډېر سیده سرک دی، نو انشاءالله په غټه کوالټي باندې او په ډېر ښایسته ډیزاینونو چې مکمل ګلدانونه سرکونه تقریبا 4 سرک دا هر څه به انشاءالله مکمل لري. دا نه ښه چراغات سرکونه به وینو، نو خوند به حتما ترې واخلو. د شپې به یعنې څه نه لیدای شي په سرک باندې؟ نه نو وګورو ثابته به سي. دا خو ژمنې دي، انجینر کړي دي، امارت کړي دي، مسؤلین کړي دي، دا به ډېر کم وخت کې په سترګو وویني چې ثابت دي. همدا اوس لږ خوشحاله کړي نو ګرځوی به چې اختر دی نو کمه نه ده خالي ښاروالۍ والا مسؤلینو ته. لکه مثال که دا سرک یې موږ نمونه ورکړو، نو چې کوم سرکونه جوړ سي له ټانګېلوګر نه چمنیوزري ساحې نه نیولې مثال اوس کار روان دی، دا کوم سرک چې جوړ دي دغه مابین کې غرفې او یګانشه دا سرکونه باید چې پاک وي. دا نو کابل ښار ده، دلته باید داسې غرفې مرفې او دا داسې فروشي او دا شیان باید نه وي نو په دې عمومي سرکو. دغه خبره دی همدغه نو ښایست بیا کموي، باید دغه ځای پاک کړي. هغه دې ولګي د خلکو بامو په سر دې کېږي وایي؟ بامو په سر دې نه لګي، خو ملي ګټې دې ارزښت ورکړي چې ولسونه ده هغوی دپاره دې مناسب ځایونه دي، خو دوی خو کولی شي همدغه سرکو لاندې دوی ته زیرزمینۍ مارکېټونه جوړ کړي که نه؟ دغه خو هغه انجینران دي، هغوی سره لارې موجودې دي، څو کسې مسؤلین دي. نو څه رقم متل دی که نه وایي چې پلان ساتي پلخانې به ورته جوړوي. محمد افضل که موږ او تاسې همدا اوس فعلا چېرته یو؟ موږ په د ولایتیو ساحې کې یو د ګردې زړه اډه کې. ښه دا ما لږ نږدې درته ونیسه ووایاست دغه سرک څه وخت شروع شوی د چارې د جوړولو او انجینران چې وایي چې څومره وخت یې به خلاص شي؟ دا خو مخکې جمهوریت وخت شروع شوی او بیا نیمایي کې پاتې شو، بیا تحول راغلو، بیا هغه نه شاته بیا اوس دا 3 تر نیم کاله پس اوس کار پرې روان شو. دا سرک د کوم ځای نه شروع کېږي او چېرته پای ته رسېږي او دغه کوالټي یا امکانات یې چې دي چې دې سره به چی دا د چمن وزیري نه شروع کېږي د هغه پورې چراسیا پورې معلوم دی، نو دې نه کته بیا موږ ته پته نه لګېږي. 4 سرکه ده دا سرک؟ 4 سرکه ده. که څو سرکه به اوس کار پرې روان ده عمله د ښاروالۍ له خوا؟ ټول روان ده، 4 سرکه ټول روان، ټول باندې کار ټول باندې کار. د سیمې خلک
څومره خوشحاله دي دوی ته خو به تاوانونه رسېدلي نه خلکو ته نه سیمې خلک خو چې چا کورونه وغه موقعیت ته ووتل چې چا هغه پیسې واخیستې نو خلک خوشحاله دي ولې نو خلک د سیال ته راځي دلته ګوري هر ځای نه هغه خلک چې وایي او دغه انجینران چې دا سړک به په کومو ډیزاینونو په کومو ساختماني شکلو باندې جوړېږي دا خو ډېر صحیح جوړېږي بیخي په ډېر په جګه کوالټي به جګه کوالټي باندې جوړېږي ډېر صحیح دې نه باندې سړک په کابل کې نه وي یعنې پارکونه او ګلدانونه هر شی به لري هر شی پارک کمرې هر څه حسابونه به لري ډېر حسابونه به چې وایي چې څومره وخت کې به کار خلاص کار ولا اوس لږ سوس روان دی مخکې جمهوریت کې لږ تیز روان اوس لږ سوس روان دی ډېره مننه له لال محمد دا راته وایي چې اوس موږ تاسې کومه موقعیت کې وو موږ ستاسو اوس د ولایتي په موقعیت کې به د کلی وزیر ولایتي په دغه ځای کې دا سړک له کوم ځای نه تر کوم ځای پورې له تېر حکومت نه پاتې ده اوس یې غواړي چې امارات جوړ کړي دغه سړک دی چې چمن وزیری نه شروع دی او تر چرخه پورې دوی په هغه کې لري چې 8 کیلومتره دی او تر اوسه پورې دغه چارې همدغسې نیمګړې پاتې دي نو بشپړه شوي نه دي د ښاروالۍ لخوا دغه کارونه چې شروع شوي دي څنګه ښه په صورت باندې کار روان دی نه او ښاروالۍ د خوا نه خو کار سږ کال پیله په تیزۍ سره روان دی کنې په نورو کالونو کې دومره په تیزۍ سره نه و روان دی چې موږ بودیجه نه لرو خو په دې سړک باندې موږ نیوکه هم لرو چې د ښار د هغې خوا نه د چمن نه راشروع تر چرخه پورې سړک ته دوی ډېره زیاته بلندي ورکړې ده او کورونه د دې نه 2.5 متره ټیټ پاتې شول یو دغه چې دغه سړک باید کورونه سره برابر وای او دویمه دوی چې د کوم دغه دفاعي دیوال ورته جوړوي دغه دیوال په کابل ښار کې په زرګونو ځای دغسې شته دي چې دغه دیوال ته اړتیا لرله دغه سړک هېڅ اړتیا نه ورته لرله نه دغه سیل راوځي نه دغسې بله په دغه سویه نه دی باید چې دغه دیوالونه استنادي دیوالونه د سړک نه لرلی د کورونه نه جګ دی بل دغه دیوال ته هېڅ اړتیا نه وه پټرولیم دی ماشیناو کې موقعیت لري د کابل مربوط دی ډېر ښه دی د ټانک په اړه باندې لیدونکو ته معلومات ورکړئ چې تاسې ټانک څومره وخت کېږي چې جوړ کړی ده او څومره تاسې د دولت د قوانینو خصوصا د مواد نفتي د قانون مطابق تاسې خپل خدمات اجرا کوي دا ټانک د دویم کال ده چې جوړ شوی ده او نفتي توکي چې دي تقریبا 100% ذمهواري دي او مونږ چې تقریبا په دې څلوري ساعته کې د 8000 9000 لزره پورې لیټره ډیزل پروشات لرو 2.5 پټرول دي همداسې 4 ټنه ګاز د ورځې پروشات لرو او ګاز هم په مطابق د کیلو لیټري تیلې په لیټري برابر هر څه کیفیت نه نگانه معیار ده او ټانک هم چې ده زمونږ ټول معیاري ده د اتفاقي سیستم یې که وکړي او نور د پایو سیستم چې وکړي ټول مکمل کمپیوټري دي نو د هر نگاه نه زمونږ پمپ چې ده ډېر معیاري پمپ ده او هغه څومره تاسې په خپلو هغو کې تیلو مواد نفتي کې د شفافیت خبره کوئ چې تاسې هغه تیلو ګاز څومره هغه دي مطمئنې دي د شفافیت د نگاه نه خو د امارت اسلامي د نفت و ګاز اداره هر هفته دلته د چک دپاره راځي بیا میاشت کې یو دفعه راځي چک کوي استقلاع د تیلو او نور د لیټري
چک هر څه کوي ماشاءالله. خو چې چېرته که کمبود وي یا هر پمپ کې یا تیل کمبود وي یا کیفیت صحیح نه وي هغه پمپ بیا امارت اسلامي اداره چې ده د نفت و ګاز نورالله کریم دی څنګه ده دلته هغه لري مراجعین لري مشتریان لري او زیاتره مشتریان هم کوم موټرونه دي؟ ماشاءالله مشتریان موږ ډېر لرو یعنې اوس هم داسې کوم ګوره یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته موټره فعلاً په پمپ کې لرو چې دې کې شپږ اووه اته غټ دي خو زیات مراجعین چې دي زمونږ د ګاز موټر دي چې تقریبا په ورځ کې موږ 4 ټنه ګاز باسو نو د لاین موټر دي د مزار او د کابل دا مراجعین موږ ډېر لرو او دویم هغه کې چې دي بیا ډیزل دي ډیزل دا غټ موټر نه دي د بارګیري دا موږ زیات فروش لرو د ډیزل د ټانک د حفاظت لپاره تاسو کوم هغه مخکینی آمادګي لري دلته مثال خدای نخواسته کوم تجهیزي شی وسي تاسو چې لري دلته د لپاره د ور ګل کولو لپاره د ټانک د حفاظت لپاره موږ وو دا د ډبې دي چې دا ضد حریق دي بل د دفاعي سیستم عمل د څنګه ورته جوړ کړی د خدای نه کرده که چېرته کوم ورلګېدنه کېږي هر څه کېږي د دفاعي سیستم تیار و تیار ده دا ډبې چې دي دا ضد حریق دي تقریبا دوه دا دي دوه هلته شپږو دانې د ضد حریق ډبې لرو نرخ هم د کومې ادارې لخوا تاسو ته درکول کېږي؟ نرخ خو موږ ته د نفت و ګاز د ادارې د خوا نه راکول کېږي بیا دلته موږ اتحادیه لرو اتحادیه د ټانکو د کوتل نه شروع ده تر پروان د دروازې پورې بیا دا عموما هماهنګي کې چېرته تیل قیمته کېږي مواد نفتي بیا د ټانګو والا سره مشوره کوي بیا اتحادیه والا یې نفت و ګاز ته ورکوي هغه نرخ ورکوي او بیرته موږ ته هم د ښاروالۍ د خوا نه نرخ راځي ماشاءالله ماشاءالله بالاخره اخر کې د پیغام خپلو هېوادوالو ته کې ده هغه خلک غواړي چې تاسې له ټانک نه تیل واخلي تاسې سوره دوی ته اطمینان او ضمانت ورکوي څوک چې غواړي زموږ د تیل کاخیل پټرولیم دا نمبر 1 ده نمبر 2 په قرهباغ کې ده 100% تیل ښه په کیفیت لیټري برابره په ذمهوارۍ دي او ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې کاروبار شروع کوئ د 1 روپۍ نه شروع کړئ حداقل چې تاسو ځان ته دا زمینه مساعده کړئ چې یو وخت کې تاسو یو غټ کاروبار مستحق یا کاروبار وړ وګرځي یعنی له کم کار شروع وکړي بیا پاس غټ کاروبار یو دم باندې نه شروع کیږي باید د 1 روپۍ نه شروع وکړئ چې تاسو زینه په زینه مرحله په مرحله جګ لاړ شئ ډېره مننه
ته